اوس تاسو هر ویب سایټ یا هر سروس یا هر کمپنۍ چې وګورئ یو شی تاته یونیک ښکاري د هغه لوګو. اوس ته خپله که کوم سروسز پرووایډ کوې کوم لوګو جوړوې نو یا به یو نفر هایر کوې یا به خپل یو دوست ته وایي چې کوم فری کار کوي درته فری کار نه کوي نه غواړي فری کار وکړي خو ولې چې تا دوست ته ورته وایي چې راشئ ما دا لوګو جوړه کړه نو ولې نه د ده خلکو نه بیخي ته صرف نظر وکړې یا فایور نه څوک هایر کوي په ډېر کم پیسو درته لوګو جوړوي تا خوښه به نه اوسي چینجز پکې غواړي تغیرات پکې غواړي نه شي کولی نو هغه دپاره یو بل ویب سایټ ده د برانډ مارک ډاټ آی او په نوم چې ته کولی شي په اسانۍ سره خپل د کمپنۍ نوم خپل د سلوګن چې کوم دا ورکړې ورته او تا ته لوګوز جنریټ کوي مختلفو سټایلونو یا مختلفو شکلونو باندې هغه نه ته کولی شي خپل لوګو ترلاسه کړي فري ورژن کې هم کولی شي او چې ته ریویژنز غواړې انلیمیټډ ریویژنز غواړې یو دفعه ورته همغه د لوګو پیمنټ ته چوک بیا چې څونه هم ته ریفیشنز غواړي هغه نه ته کولی شي دې کې ته تغییرات راوړي او 10 دانې غواړي 15 دانې تغییرات غواړي څونه هم چې تغییرات غواړي ورته پرومپټ ورکوي او د هغې مطابق تا ته بیرته هغه تغییرات راوړي دي په لوګو کې دې اچوي.